السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ایمان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه حسان زلمی یم. دا ستاسو تحلیل خپرونه ده. دا خپرونه مو په ټولنیزو رسنیو کې روانو موضوعاتو ته ځانګړې کړې ده. هیله ده تر پایه مو ملسئ. له لسیزو جنگ، جګړو او بربادۍ وروسته لوی الله جل جلاله د یوه امن افغانستان په برخه کې د افغانانو دعاګانې قبولي او زموږ له دې شیرین ټاټوبي یې د یوې خونړۍ جګړې او یوه وحشي یرغل ټغر ټول کړ. هو، افغانستان امن سو او یوه میړني ملت په لومړي ځل د آرامۍ ساه واخیستله. اوس نه پر ځمکه زغروال ټانګونه سته او نه په فضا کې د الوتکو وحشي غږ له چا آرام اخلي، نه په کندوز او تخار کې د مدرسې د ماشومانو په وینو لژند وجودونه د خبرونو سرټکي دي، او نه په کابل کې له کوم څراغان ښارګوټي پورته کېدونکي لوخړي پر سکرین ځای لري. وطن په یوې سترې خوښۍ کې ډوب دی. د تلویزیون سکرین د فساد او د انساني کرامتونو د سپکاوي له خبرونو تش دی. بس هر چینل ته چې ځیر سي ضرور به د وطن د شیرازۍ کوم خبر ترې اوري، یا به د ټاپي په اړه درته غږیږي، او یا به د زړه د کاسا زر د پیلېدو په خبر یوې بېساري خوښۍ ته غېږ پرانیزي. هغه بودیجه چې تر دې وړاندې د وطن پر نیلي لمن د بمبار لپاره د الوتکو په تیلو ضایع کېده، اوس د هېواد د رغونې لپاره د بلدوزرونو په تیلو ورکول کیږي. له کندهاره تر کابله، له کابله تر سالنګ، پر هره لار چې درومې د هېواد د آبادۍ هڅې به دي سترګې رڼا کوي. دا خوښي یوازې زموږ نه ده، بلکې له غربي یرغلګرو بلاکونو پرته ټول ګاونډ او سیمه په دې خوښۍ کې له موږ سره شریکه ده. پر دې شیرینه خاوره د جګړې د دوام زیان یوازې موږ ته نه و، بلکې ټوله سیمه یې بې ثباته کړې وه او د ټولې اسیا د اقتصادي ودې ماشینونه یې فلج کړي وو. د ختیځ د سترګور علامه اقبال دا خبره زموږ د سترګو په وړاندې په حقیقت بدلیده چې د اسیا د دې خټین زړه له ثبات پرته نړۍ آرامي نسی موندلی. د امن دا طلایي فرصت چې له لسیزو وروسته لوی خدای جل جلاله را نصیب کړی زموږ د یوه روښانه راتلونکي تضمین کوي. د ټولنیزو رسنیو ویښو فعالانو په دې موخه چې د یوه امن افغانستان پیغام ولېږدوای سي، د افغانستان امن دی تر سرلیک لاندې لیکنې کړي چې دلته یې یو څو ته تم کیږو. محترم مولوي عبیدالله رقیب صاحب لیکي، د افغانستان د تیر نظام ډیرو مسولینو په اختلاس او پیسو ترلاسه کولو کې سیالي کوله، خو اوس داسې خبرونه اورو چې مامورین په ایثار، بې امتیاز او بې توپیره خدمت او له ولس سره د همدردۍ په خاطر کار کوي، بلکې په همدې طریقه سیالي هم کوي. نو که خدای کول هیواد مو د پرمختګ پر لور تک پیل کړ. د افغانستان امن دی تر عنوان لاندې عقاب الحنفي لیکي، تیرو شلو کلونو کې به تخمینا تر 300 تنو پورې به افغانان وژل کېدل، خو اوس الحمدلله د امن سشتنان سول. مولوي احمد صمیم صاحب په خپل یو ټویټ کې لیکلي دي، افغانستان اوس د یو قوي مرکزی حکومت تر نظارت، څار او تعقیب لاندې دی. د نوي نظام لوړپوړي چارواکي د دې هیواد د هر اړخیزي بسیایني، امنیت او سولیزي بڼې ته د ودی ورکولو په موخه شپه او ورځ په ځان یو کړي. یو بل تن عمر بریال د ټولنیزو رسنیو فعال دی لیکي، د افغانستان د امنیت د اخلال هڅه ناکامه ده. په تیره کمه موده کې ملت د شو لاسته راوړنو شاهد دی. صدیق الله صدیقی بیا لیکلي، ټول خیریه موسسات او د باسازۍ کمپنیانې او انسټیټیوټونه چې له دې وړاندې د جمهوریت په دوره کې هیڅ ځای نشوی تلای، اوس کولی شي دوی د افغانستان په ګډ ګډ کې خپل خدمات وړاندې کړي. د افغانستان امن دی له عنوان لاندې عبدالحق حماد لیکي، په دنیوي لحاظ امن تر ټولو لوی نعمت دی چې له څو لسیزو وروسته الله تعالی افغانان پرې ونازول. باید شکر ادا کړو تر څو مو الله تعالی نورې ستونزې هم حل کړي. حمزه داعي یو بل تن د ټولنیزو رسنیو فعال لیکلي، د افغانستان موجوده ډاډمنه او پر امن فضا نړیوالو او جمهوریت پالو ته دا پیغام ورکوي چې په دې جغرافیه کې یوازې اسلامي نظام کولای شي چې دغه هیواد د ثبات پر لور رهي کړي. هدایت الله حکمت یو بل تن د ټولنیزو رسنیو فعال بیا لیکلي، نن سبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د جوړونې کارونه پیل شوي دي، سړکونه، پلونه او پلچکونه جوړیږي. هغه خلک ډیر ذلیل سو چې طالبان د نوموړو شانو دشمنان او تخریبونکي بلل. همت مهاجر له همدې عنوان لاندې لیکلي، اشغالګر غواړي چې په پوځي ډګر کې خپل شرمونکې تیښته او ماته په فکری اشغال او یا زموږ په اقتصادي رکود سره جبیره کړي چې دغه د دوی سربداله حالت او جنون به دوی نور هم د بې ثباتۍ او هلاکت لور ته سوق کړي ان شاء الله. حمزه خوستی لیکي، 20 کاله په ګران هیواد کې قتل، اختطاف، ظلم، وحشت او داسې کارونه تر سره شول چې انسانیت ترې شرمیږي. الحمدلله د اسلامي امارت په راتلو سره په ټول هیواد کې د امن فضا خوره سوه، ټول ولس په امن کې ژوند کوي. افغانستان د امن هیواد دی. مولوي عبدالرحیم راشد د افغانستان امن دی له عنوان لاندې لیکي،
د افغانستان اسلامي امارت خپل ولس ته هغه حقونه په بشپړ ډول ورکړل چې د اسلام او افغاني کلتور غوښتنه وه، لکه د ژوند حق، د انساني کرامت حق، د حریت حق، د تعلیم حق، د تملک حق او د عمل کولو حق. دا اوس ډېر ښه امنیت ده. په دې باندې امنیت په دې ده چې نه کوم داسې جنګ شته، نه کوم داسې جنجال شته، نه کوم مقصد. الحمدلله اوس ډېر ښه ده. په دې ښه ده چې موږ او تاسې برابر یو، انشاءالله افغانستان به هر وخته شي. که موږ او تاسې سره بېګار یو، موږ او تاسې یو بل سره اخیستي وروره، موږ او تاسې افغانستان به خراب وي، نور به هم خرابېږي. خو که موږ او تاسې یو لاس وو، یو موټی سو، یو اتحاد سو، انشاءالله تعالی افغانستان به هر وخته جوړ وي. در این نظام گفتن میتونم که امنیت بسیار خوب شده است و دزدی و قتل و چیزها بسیار کم شده است، خصوصا در شهر کابل شاهد بودیم که پیش در اون نظام بسیار گدوری زیاد بوده، یکی از کم شده. کسایی که فرار کرده از کشور ما فعلا آرامی اینجا ثواب کل شده در جای خود در کاروبار خریدی است. کسایی که فرار کرده از او خواهش ما تقاضا ما است که پس به کشور برگردن، کار خدا آغاز کنند و امید خدا هیچ گپی نیست. د ډریور دپاره، د تاجر دپاره، د ولس دپاره، که د شپې او که د ورځې چې پیسې شاته اچولي، سره زره شاته اچولي، څوک ورته غږ نشي کولی. په افغانستان کې ټول اړخونه او ټول ابعاد محفوظ دي. دلته اداري فساد و، دلته اخلاقي فساد و، دلته امنیت نه و او ډېرې زیاتې نور ستونزې وې چې د اسلامي امارت په راتګ سره دا ټولې حل شوې. د امنیت په اړه باید دومره وویل شي چې د اسلامي امارت رهبریت په دې اړه نهایت جدي دی او هغه طبقاتي ویش دلته نشته دی چې زه رهبر یم او زه رئیس یم او ته فرد یې. یعنې ټول د خپل مسؤلیت او دیني رسالت ته په کتو سره د امنیت دپاره هڅه کوي چې د اسلامي امارت رهبریت هغه که په هره کچه یو څوک رهبر وي، هغه نهایت ژمن دی د خپلو افرادو نه په مخ کې صف کې د دې ملت د امنیت او د دوی د حفاظت دپاره جنګېږي. په خلاص ډول باید ووایو چې د تجارانو، ملي تجارانو، د شتمنو خلکو د حفاظت دپاره اسلامي امارت نهایت ژمن دی. درنو لیدونکو، مننه چې تر دې وخته مو ملواست. زه حسان زلمی یم. زموږ نننۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو پر الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.